بابو صاحب سلام علیکم بابو صاحب ځواني مرګ شوس په دې خو کړم ما چې چاته مرې نو څه چل دی بابو صاحب وختي داسې راغلی ما دا درخواست مې دی جایز کار مې دی په ایمان دا خو راله وکړه دا داسې نه کېږي بابو صاحب څنګه به کېږي لږ جیب وکاروه نو بیا به وشي بابو صاحب په ایمان زما په جیب خارق نه لګېدل نو جیب څنګه وکړم نو ستا په جیب خارق نه لګېدلې خو په دې کاغذ خارق لګېدلې دی که نه نو چې ته جیب وکاروې نو د کار به وشي په ایمان کاغذ هم خارق کېږي والله بابو صاحب ستا په خبره زه پوه نه شوم یاره ته عجیبه سړی په سپینو ټوکې را بایستلی وی خو زه ته یم چې دې درخواست سره د یو 500 نقش چغ لوټ کېده نو کار به دې وشي نو بابو صاحب دا خو جایز کار دی ځکه خو 500 روپۍ نه غواړم که دا ناجیز و نو بیا مې په 2000 هم درې نه کوم نه بابو صاحب نو زما نه په یو جایز کار باندې ته 500 روپۍ غواړې په ایمان چې زه ستا مشر افسر ته ویم چې ډسمس دې کم پې دا ونیسه هله داسې کار وکړه ورشه مشر افسر ته مو وایه ځه عجیبه وخت راغی په ایمان یو ځای کې هم بغیر رشوته کار نه کېږي دا کمې زمانې ته پاتې شو والله چې السلام علیکم صاحب وعلیکم سلام تورتوړو کاکا په خیر حالې څه دي صاحب زما دا درخواست دی هغې بابو صاحب ته مې ویم په ایمان وي 500 روپۍ راکړه نو هر ځای کې رشوت مونږ اوسه پورې عمده ترقي وکړی بغیر رشوته کار نه کېږي ها دی درته وي اورېږه اوس یې دله ډسمس کوم ته دا ونیسه نو بابو صاحب دا خو رالو کې که نه 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 ګوره دا زه نشم کولی دا به مشر افسر کوي خفه نه شي ښه ځه یو افسر راشي وي دا زه نشم کولی بل بابو صاحب وایي زه نشم کولی صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام څه دي صاحب زما دا درخواست دی ته وګوره هغې بابو صاحب راته وایي 500 روپۍ راکړه نو زه بیا درله وکړم بابو صاحب 500 روپۍ درنه غوښتې رشوت یې درنه غوښتو دا څه نامې ده ما ته وښایه چې زه درله ډسمس کړم ښه نو دا خو راله تاسو دسخط کړئ که نه دا داسې چل وکړه دا زه نشم کولی دا به همغه بابو دله وکړي ښه بیا هغې بابو ته کېناستو دی دې خدای راولي نو دې ځل خو سره یې ګورم په ایمان دی بابو صاحب سلام علیکم بابو صاحب څنګه یې مه کوه کوم به مه کوه کوم به ښځه کوه شابه ښځه نه کومه زه څه چل دی بابو صاحب په ایمان 500 روپۍ در کوم که نه خو دا درخواست راله وکړه ښه ته بیا دا ځن لګوتې یو څه دا لاسه خوا خدای راستي کې د 2.5 زرو نه کم اوس وکم اوس په 500 نه کېږي بابو صاحب دا ولې نو په ما دې بر افسران خبر کړو خدای دې غر کړه نو هغوی له به مې اوس به 1000 روپۍ نه ورکوم اوس خو په 2.5 زرو نه یو پیسه هم کم نه کوم دا څه ویل